الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. دينا مخکې حدیث کې دا مسله ذکر شو چې کله یو انسان سکاک کوي شربت چې یا دین علاوه وبس کی او باندې کې مچ پریوزي نو دا غي دا حکم دي چې دا مچ دې پاره کې ور او پکې ځکه چې د مچ په یو وزر کې بیماری وي په بل کې شفا وي. او په حدیث کې ذکر شو انه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. دا مچ په هغه وزر باندې خپل ځان بچکی په کوم کې چې بیماری وي ان هغه ښه تکړی وي دا بلې برکړی وي چې کله دا مچ په دې کې پکړی شي نو د شفا او د بیماری هغه دوانه وزر په وګو کې یا په مشروباتو کې ورخته شي داسې نقصان انسان لره ورکړي. اوس په حدیث کې دا مسله ذکر کیږي چې کله یو ژوندې څاروی دی او د دین یو ټوکړه کټ کړی شي نو دا ټوکړه سره د حرام ده او د جاهلیت په دور کې دا یو داسې کار چې ډېر مذمت کړی شوی دی او دا داسې یو طریقه و چې مثال په تور باندې ګډ یا ګډه نو هغه خلک براو لګي د لم به کټ کړي ژوندې څاروی به لم کټ او لم به ځان له کوخ به خو ژوندې څاروی به داسې کوي نو دا یو قسم د څاروي سره ظلم او نبی صلی الله علیه وسلم دا حرام وګرځو. هغه فرمایي چې دا حرام دي یو څاروي ژوندې دی داونه یو حصہ کټ کړي شي دا حصہ خپل ځان لپاره پخ کړي شي. د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع وکړه او دا منع تنزیهی نه ده بلکې دا تحریمی ده. دا کومه وخت چې څاروي نه کټ کړي شي کومه حصہ کټ کړي شي دا حرام ده. ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ما قطع من البهیمه هغه څه چې کټ کړي شي د بهیمه او بهیمه څه ته ویل کېږي دا عموما ماکول لحم ته ویل کېږي. ماکول لحم د کوم چې دا غوښه خوړل شي نو لکه څنګه چې مخکې مونږ وی چې زمانه جاهلیت کې دا شان طریقه و چې د بندي صاحبونه به خلکو سنا صحیح سکټ کړه لمبه دې کټ یا بل ځای دې کټ کړه هغه د خپل ځان لپاره استعمال کړه به وخوړه. نو د دین نبی صلی الله علیه وسلم منع وکړه. الله نبی فرمایي ما قطع من البهیمه هغه څه چې کټ کړي شي د بهیمه د ساروینه وهي حیه په داسې حال کې چې دا ساروی سي دا ژوندې وي ساروی ژوندې وي دا یو ټوکړه کټ کړی شو نو دا ټوکړه سره فهو میت دا ټوکړه مردار دا سره دا حرام ده. ګور بنفسه دا ټوکړه پاکه ده که چېرته دا ساروی په خسته طریقه په شرعي طریقه باندې ذبح کړی شي نو بیا دا ټوکړه انسان خوړی شي. خو که چېرته دا ساروی ژوندې دی په هغه کې روح او صاحب کېشته او دغه نه ټوکړه کټ کړی شو په دغه صورت کې دا ټوکړه بیا سره دا حرام ده دا مردار ده. دا حدیث امام ابو داود نقل کړی ترمذی هم نقل کړی دی حسن ورته ویلي د الفاظ امام ترمذی رحمه الله. او په دې حدیث کې دا مسله ذکر کیږي بالکل واضحه مسله ده چې زمانه جاهلیت کې وداسې یو کار کېده چې هغه بالکل ناخوښه و هغه ډېر زیات مذمت شوی نو د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړ منع یې وکړه. ګوره بنفسه داسې سپاک او چې کله په ناجایزه طریقه باندې حاصل کړي شي دا څه شو بیا حرام شو دا مردار شو. په دې کې دویمه خبره دا ده چې هر یو حرام سیز دا ناپاک نه وي دا مردار نه وي. لکه اوس په دې کې دا کوم چې مردار دی دا ناپاک نه دی دا پاک دی او په ناجایزه طریقه باندې دا د ساروی نه کټ کړی شوی دی په غلطه طریقه باندې د شریعت په طریقه نه کټ کړی شوی نو په دغه صورت کې دا سری دا مایت ورته ویل شي مردار ورته ویل شوی دی. نو دا خبره ځان سره یاد اوساتئ چې هر مردار هر حرام سیز دا مردار نه دی. لکه قرآن کې الله رب العالمین فرمایي حرمت علیکم امهاتکم تاسو مين دي الله رب العالمین په تاسو باندې حرام کړی دي. نو ګوره د مين دي حرام دي کوه رسو د انسانانو مين دي نو هر یو حرام سي د مردار دي. نو دلته دا ټوکړه به نفسه دا پاکه ده او چې کله دا په غیر شرعي طریقه باندې د ساروی نه کټ کړی شو په دغه صورت کې دا څه شو دا حرام شو د ته بیا مردار ویل شو. نو ابو واقد الليثي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ما قطع من البهیمه هغه صورت چې کټ کړی شي د بهیمه د ساروی نه وهي حیه په داسې حال کې چې د ساروی ژوندې وي نو فهو میت دا ټوکړه سره د مردار ده. وهي د هي نه مراد سری ساروی ته مراد دی بهیمه ته مراد دی او دا هو نه مراد دی هو ميت د دین سره مراد ما قطع څه چې کټ کړی شي نو ټوکړه حرام شو په دا جایز طریقه باندې چې دا کټ کړی شي نو د دین نبی صلی الله علیه وسلم منع وکړه دا نه تحریمی ده.